رئیس صفحه مورد نمیشه. افغان ولسمشر د چنګاښ په شپږمه نیټه پاکستان ته سفر کوي. هغه په مکه کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره خپل وروستۍ کتنې ته په اشاره سره ویل چې له تشریفاتي ناستو څخه نه جوړیږي، باید عملی ګامونه واخیستل شي. نه زود ناامید شده میتونیم، نه زود بسیار امیدوار شده میتونیم. با دقت باید پیش برویم که به یک نقشه را برسیم که عملی باشه و جهات تطبیقیش مورد اعتماد متقابله و مورد اعتماد ملت افغانستان و ملت پاکستان. ولسمشر د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ په خبرو اترو کې پرته له مشخص کولو د څلورو مواردو یادونه وکړه چې دواړه لوري به پرې له لیدونو کتنو وړاندې کار کوي. یو شمېر افغانانو تمه لرله چې د تیر کال په څېر به یو ځل بیا ولسمشر د اوربند اعلان وکړي. هغه غوښتنه چې د یوې خونړۍ میاشتې له تېرېدو وروسته چې پکې 193 تنه ووژل شول مطرح کیږي. نو لکه مونږ چې نن خوشحاله و د دې په دوه چنده به نور هم نن خوشحاله وه چې اوربند اعلان شوی وه، نو بوس هم فرصت لرو چې دغه 2 ورځې 3 ورځې 4 ورځې 5 ورځې دوی مونږ سره اوبر اعلان کړي، مونږ په خپل زړه باندې چکرو ته لاړ شو، دوی به هم راوځي مونږ به راوځو، سره وروڼه یې مونږ خپل منظور کې. خوش می باشم که طالبا بین حکومت و طالبا می اوربند اعلان شد، به خاطر که وقتی که بین از اوربند اعلان شد و مردم بسیار خوش می باشه، هر جای رفته میتونه و در هوا یک امن می آید. سلام علیکم. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې د سولې کلي په افغانستان کې خو د جګړې په اسلام آباد کې ده، خو ښایي هغه دا ځل دغه کلي ته د نږدې کېدو لپاره پاکستان ته سفر کوي. ظاهراً داسې ښکاري چې په دغه سفر کې به د ولسمشر د خبرو اجنډا د سولې خبرې وي، هغه څه چې په تړاو پاکستان د همکارۍ ژمنې کړې دي.